ټیک ټاک والا مخکې زه صرف یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوم چې هغه واوري انشاءالله د زړه په غوږونو انشاءالله چې پوره فایده به وشي. د دواړو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی معاف، زما هر امتی به الله معاف کی، خو الا المجاهرین، هغه امتیان به زما الله معاف نکی چې کم ګناه کوي او ښکاری کوي او علل اعلان کوي او په جرأت کوي. ملګرو دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ، کمنټ وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. نن سبا چې څنګه په ټیک ټاک کې اوم په فخر کوي، اوم ګناه کوي، اوم په فخر کوي، اوم علل اعلان کوي، دا خدای الله عذاب ته دعوت ورکول دی. او د نبی علیہ السلام د خلی فرمان دی چې دا امتی به زما الله معاف نکي. بل بنیادی خبره ده مرګ خو یو پیره دی، دا حقیقت دی او دا هر څه په ریکارډ پراته دي. مثال مونږ چې په فیسبوک څومره تقریرونه کړي هغه هم په ټیک ټاک په فیسبوک پراته دي، په میډیا شته دی. مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه کله وفات دی نن تقریرونه چلی. داسې که سبا دا خلق وفات شي او د دې د بې حیایۍ دلته خلک ګوري ولته د دې نه روح وتلی، د دې به څه حالي تا حیات چې څومره د دنیا آباد دی دې پسې به د ګناه یوه سلسله دی قبر ته روان دی. قبر کې به پراته او دلته به خلک دا بربنډې ویډیوګانې ګوري. دا څومره لوی د تاوان سره مخامخ دی. ده بل چې دریم غټ نقصان یې دا دی چې نن سبا واړه واړه ماشومان دي، یقین وکړئ د الله په ذات مې دې قسم چې حیا ختمه شول چې هغه په فیسبوک او په ټیک ټاک د زنانه ټول وجود وویني. دا بچې به د مور خواته کینی څنګه، دی به د خور خواته کینی څنګه، دړه کې څه دي اوس د څه لیدلي دی او دی دلته ناست څنګه دی. ډېره بې حیایي ده، حیا بالکل ورکېږي. که دا سیلاب داسې رواني داسې دور راتلو والا دی چې د مور او د خور تمیز به ختمېږي. بس داسې وخت روان دی، هلته یې مور ګرځي او دلته دی په ټیک ټاک باندې لګي بربنډ تصویران د زنانه ګوري. دا د دې مور په شان یوه زنانه ده، دا د چا مور نه ده، دا د چا خور نه ده. دی چې بار ته وځي دی به د مور ته څنګه په بره ګوري. نو ډېر د بې حیایۍ یو بحران روان دی او حدیث مبارک کې راځي 15 تپوس به الله قیامت کې کوي، د ځای نه به څوک قدم نشي خوځولی. هغې کې به یو تپوس دا کېږي عن شبابه فيما ابلاه، الله به وایي چې دا ځواني دې په څه کې زړه کړې او ما له د دې جواب را. بختور خلق دی هغه به وایي چې الله ځواني مې په دین کې زړه کړې و، دی به ورته څه وایي چې په عیاشو کې مې زړه کړې و. چې د دې نه دا تپوس شي چې ځواني دې په څه کې زړه کړې وه، دا ټیک ټاک والا به خدای له څه جواب په میدان محشر کې ورکوي. د دنیا خو لږ ژوند دی دا به تیر شي. زه هم خالص او مخلصه توبه څنګه چې په ټیک ټاک بې حیایي خوره کړي دقه شان خالص او مخلصه توبه دې په دې ټیک ټاک وباسي. اول دې د الله نه معافي وغواړي، بیا دې د امت